السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پندرونو په نړۍ کې یو غږ دی، یو زوږ دی، یو هلچل دی. افغانان دي څوک یې په یو خوا او څوک یې په بل خوا ګزوي. خوشحاله په دې یم چې بیدار شوي دي. هر څوک چې هر څه وایي، خو د خاورې او د ملت لپاره د کار وکړي، دښمن سره د خوا کې نه ودرېږي. دا ډېره د شرم خبره ده چې یو زوی د پلار په مقابل کې د دښمن په خوا کې ولاړ وي، د خپل کور د ورانولو په مقابل کې دښمن سره او ورانېدونکي سره په خوا کې ولاړ وي او په نوکرۍ ولاړ وي. نوکري چې پوره شي بیا یې نو هغه هم د دښمن زوی دی، نه یې پرېږدي. زما د خبرو مقصد دا دی چې عزیزانو، څومره چې وطنپال او قامپال ګوندونه دي، اسلامي ګوندونه دي، که دوی واقعا د خاورې د بقا دپاره، د قام د سوکالۍ دپاره، امن دپاره کار کوي، یوه خبره مو په هیر نشي، تر څو پورې چې د اټک او مارګلۍ پورې خپله خاوره را خپله نه کوي، تر هغې به امن په سترګو ونه ګورئ. خپله خاوره، خپل اختیار، په خپله خاوره اول د خپل قام حق. په هر دفتر کې، په هره محکمه کې باید خپل وي. موږ او تاسې ډېر قاضیان لرو، ډېر مفتیان لرو، ډېر غازیان لرو، ډېر مجاهدین لرو، ډېر سرتیري لرو، ډېر اتلان لرو، ډېر پوهان لرو، هر څه لرو، خو د نورو نوکران دي. نو راځئ چې هغه کار چې بیا وروسته زمونږ مسیح او کړوسي کوي او په موږ باندې لعنت وایي، راځئ چې موږ او تاسې وکړو، ټول لاسونه سره یو کړو او خپله خاوره خپل لاس ته راوړو. په طالبانو باندې م غږ کوم چې دا مو وخت دی، ډېر څه ته اړتیا نشته دی، لر او بر یو هوا را لګېدلې ده، ټول قام، ټول ملت مو تر شا ولاړ دی. دا خو مو حق دی، دا خو غصب نه دی، دا مو داسې حق دی، داسې حق دی چې خدای درکړی دی. او 15-16 کاله ورباندې اوښتې هم دي. ټول لاسونه سره یو کوي او ډېر ښه وخت راغلی دی. داسې وخت راغلی دی چې دغه وخت به بیا چېرته 1.5 کاله وروسته راځي. نو همدغه وخت دی چې ټول سره لاسونه یو کوي او په دې کې به خاینان هم وپېژنئ چې چغې خو د افغانیت او د پښتونولۍ وهي، لیکن وی خاین، وی نوکر، هغه هم پکې معلوم شي. نو د هغې کړوسیان هم بیا خاینان وي، څوک به ورباندې باور نه کوي. نو راځئ چې لاسونه سره یو کړو دې دپاره چې خپله خاوره او خپل ملت آزاد کړو د تور استعمار نه. نو په خپله سوکالي م راځي او په خپله ابادي م راځي او په خپله امن هم راځي. الله مو ښاد و آباد لرم. ژوندي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.